سلامونه او نیکې هیلې ډېر زیات احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری ابرار نادان یم. خپرونه ده د ثوابي اواز او راغلی یو نن بونیر کلي ته انګار صاحب راسره ولاړلی د ستاسو دپاره ترې ښکلی پروګرام ریکارډ کړو. انګار صاحب تا ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډیره زیاته مننه کوم د ثوابي د اواز ستاسو سره د ټولو ملګرو ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او تر مونږه پورې ځان راورسو. دغه زموږ شعرونه مینوالو سره شریکوي، ډیره زیاته مننه کوم. دغه شعرونه در سره یو څو شریکوم چې د جبورو نه مې سر خوږیږي، ځینې خبرونه مې سر خوږیږي، د جبورو نه مې سر خوږیږي، ځینې خبرونه مې سر خوږیږي، ډېرو ملګرو پسې وجاړم، ډېرو ملګرو نه مې سر خوږیږي. او دغه یو دوه شعرونه نور چې د شعرونو په شهرت به سړی څه کړي، د شعرونو په شهرت به سړی څه کړي، د ذاتي ژوندون وجود سنگار پکار دی. د شعرونو په شهرت به سړی څه کړي، د ذاتي ژوندون وجود سنگار پکار دی. او غم د خېټې او بلا ضرورتونه اوس هر چا له څه ناسه روزګار پکار دی. مننه جي. د شعرونو په شهرت به سړی څه کړي، د ذاتي ژوندون وجود سنگار پکار دی. او غم د خېټې او بلا ضرورتونه اوس هر چا له څه ناسه روزګار پکار دی. او دغه د غزل څو شعرونه در سره شریکوم چې ژوندون ډېر خوږ دی، په شکرو سړی نه مړېږي، دلته د مینې په سندرو سړی نه مړېږي. ژوندون ډېر خوږ دی، په شکرو سړی نه مړېږي، دلته د مینې په سندرو سړی نه مړېږي. او د پنجاب ښار کې مې پاخه انګور زړه ونه منل، په پښتونخوا کې په انځرو سړی نه مړېږي. د پنجاب ښار کې مې پاخه انګور زړه ونه منل، په پښتونخوا کې په انځرو سړی نه مړېږي. او په ځینې خلکو په خبرو مې زړه خولې له راځي، د ځینې خلکو په خبرو سړی نه مړېږي. د ځینې خلکو په خبرو مې زړه خولې له راځي، د ځینې خلکو په خبرو مې زړه خولې له راځي، د ځینې خلکو په خبرو سړی نه مړېږي. او که څو پیسې ګوتو له راغللې نو دواړه به ځو اورم په سوات کې په چکرو سړی نه مړېږي. که څو پیسې ګوتو له راغللې نو دواړه به ځو اورم په سوات کې په چکرو سړی نه مړېږي. او انګاره هغه مخامخ د پورې غره څوکه کې، انګاره هغه مخامخ د پورې غره څوکه کې، په اوازونو د تنظرو سړی نه مړېږي. ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه. د بل پروګرام پورې اجازه د دوی الله پامان.